سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم امان احمد ستاسو په چوپړ کې یم. دوستانو فکر کوم چې دا اووم درس ده د لکاندویتوخ یعنې د ډریور په باره کې. نو راځئ چې شروع وکړو، نو وګورو چې څه شی نوی په دې درس کې ده. Pour continuer sur la voie principale, j'allume le clignotant gauche immédiatement. Réponse A. Je change de voie dès maintenant. Réponse B. دوستانو دلته سوال دا شوی ده چې زه هغه اصلي لاره کې چې روان یم کومه لاره واخلم یا په کومه لاره لاړ شم. تاسو ته لکه ما مخکې ویلې چې تاسو ته به له خیره سره دا ځینې تابلوګانې یا ځینې اشارې راځي. تاسو وګورئ دا خپل ځان ته بیل معنا لري او دا بیله معنا لري. دا بیله معنا لري، هر یو ځان ته بیل معناګانې لري. ښه، نو کیدای شي د څو ورځو کې به تاسو ته واده نه کوم، کیدای شي یو څه وخت واخلي، خو دا درسونه تاسو ته راځي چې د دې لوحې مطلب څه شی ده، د دې لوحو مطلب څه شی ده. لکه څنګه تاسو ته چې ما لوحه د خطرو لوحه اچولې ده، همداسې به دا نور لوحهګانې هم تاسو ته به اچوو، نو چې هغه صحیح ولولئ نو مطمئن یم چې ټول سوالونه به تقریبا حل وي. لکه یو ډریور هغه ښه ډریور ده چې هر چېرته ځي هغه پوهېږي په دغه لوحو لوستو باندې. نو که چېرې مثال د خبرې تاسو په لوحه پوه نه شئ، دا مطلب په دې باندې پوه نه شئ، نو تاسو به مخامخ ځئ. نو چې مخامخ لاړ شئ، د ده مطلب څه شی ده، دا سره چې ده دلته مطلب دا ده چې کوڅه آخر کې بنده ده. نو کوڅه چې آخر کې بنده ده، نو څه به کوئ؟ خو بېرته بیا مجبور یې چې تاو شئ، بیا به داسې ځئ. نو دلته اوس سوال دا شوی ده pour continuer sur la voie principale. نو په هغه اصلي لاره باندې چې زه به ځمه، کومه خواته به زه ځمه. j'allume le clignotant gauche immédiatement. زه به زر تر زره د چپ لاس اشاره لګوم. بي په دوهم جواب کې څه ویل شوی ده؟ je change de voie dès maintenant. زه دا اوس لاره بدلوم. اوس خو لاره کومه سې بدلوې؟ نو داسې خو روان یې په عمومي لاره کې، یو څه اندازه پاتې ده که نه، نو ته به دلته اول خپل اشاره لګوې، بال هغې نه بیا دلته تاویږي. او دوستانو دا په یاد ولرئ، که چېرې تاسو اشاره چېرته نه لګوئ او په سړک تېرېږئ، که ترافیک تاسو ګیر کړي، نو خامخا به تاسو باندې جریمه هم راځي، یو څه پوینټ هم اخیستل کېږي. نو اول به دلته اشاره لګوئ، بیا به تاویږئ. ای جواب اخلو، ګورو چې جواب صحیح ده او که نه. جواب صحیح ده، او بیا هم هماسې د ویډیو تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ، او دا لا زیات معلومات په دې غاړه کې ده، تاسو ولولئ. En cas de somnolence pendant la conduite, boire un café est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو سوال دلته دا شوی ده en cas de somnolence. په هغه حالت کې چې تاسو ته خوب درځي pendant la conduite د ډریوري په وخت کې. boire un café est suffisant، یو دانه کافي څښل کافي ده، یعنی بس دی. دوستانو دا په یاد ولرئ چې کله هم تاسو ډریوري کوئ، هر 2 ساعته بعد باید موټر یو ځای کې ودروئ، 15 دقیقې تاسو ښه صحیح ځان راحت کړئ، کم از کمې. نو که چېرې ستړی اوسېږئ او موټر مثال د خبرې چېرته دروئ، یو کافي اخلئ، یو انرژي اخلئ، او 2 ساعته ډرایو هم کړئ، هغه هېڅ فایده تاسو ته نه کوي. نو د دې جواب به څه شي وي؟ آیا صحیح ده او که نه؟ نه. مطلب دا ده چې دا کافي تا ته به هېڅ فایده نه کوي. ګورو جواب یې څه وایي. صحیح ده، دا پوره معلومات په دې غاړه کې بیا هم تاسو ته درکړل شوی. تاسو خوړی شئ، وبخئ، تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او پوره معلومات دلته بیا هم ولولئ. Pour signaler le ralentissement aux usagers qui me suivent, je fais un appel de feu de croisement, réponse A. J'appuie légèrement sur la pédale de frein par intermittence, réponse B. Je klaxonne, réponse C. دوستانو سوال دلته داسې ده چې د دې دپاره چې زه د خپل شا موټر ورته اشاره ورکړم
چې سلو شي. مطلب دا ده چې شاته زما کوم موټر چې روان دی هغه دوی ته زه داسې یو اشاره ورکړم چې هغه خپل سرعت کم کړي. نو زه به څه کوم؟ A. J'ai fait un appel de feu de croisement. زه به یو چراغ ورکوم یا مثال د خبرې د خپل چراغونه یې ورې لګوم ګلوم. نو کله چې تاسو فو د croisement یعنې مثال د خبرې د خپل ډیم چراغونه لګوئ دا خو د موټر مخکې ده نو شاته خو بیا فایده ونه رسېده. صحیح ده؟ A جواب غلط ده. B. J'ai appuyé légèrement sur le pédale de frein par intermittent. نو وایي زه به آهسته خپله خپه په دې برک باندې داسې یو ډکه ورکوم او بیا ایسته کوم. یعنې هسې یو سلو شانته برک نیسم. داسې برک نه نیسئ چې د سړک په منځ کې ته خپل موټر ودروې. هسې یو آهسته غونته یو برک غونته کوې چې د خپل د برک اشارې دې ولګېږي. نو د مطلب دا شی ده چې مطلب مخکې موټر یې هم سلو دي زه هم سلو کېږم او سرعت شاته کوم موټر چې دی هغه د خپل سرعت کموي. آیا بي جواب صحیح ده او که نه؟ او په سی کې وایي ژه کلکسون او زه به څه شی کوم؟ زه به هارن کوم. نو کوم یو هغه بهتره جواب چې ده هغه بي ده. مطلب دا ده چې ته به آهسته شانته داسې یو ډېره داسې نازکه برک نیسې چې هغه د شا چراغونه دې داسې ولګېږي داسې آهسته په شان. نو هغه شاته کوم ډریوران چې ده هغه پوهېږي چې هلکه څه خبره ده مخکې موټر سلو شو هغه دوی هم به سلو کېږي. نو هغه بهتره جواب چې شوه اوس بي شوه. دوستانو په یاد ولرئ هر کله چې دا جواب مونږ دلته انتخابوو دلته معلومات یې راځي د ښي غاړې ته. هغې دپاره زه همیشه دا داسې ښکته کوم داسې پوره تاسو ته په منځ کې راوړم چې تاسو څه وکئ. که غواړئ چې ویډیو پاس کړئ یا ویډیو ودروئ او دا ولولئ په خپله تاسو هم کولی شئ دا کار. ځو د بل سوال په لورې. Je maintiens mon placement et mon allure. Réponse A. Je passe dans la voie de gauche. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. دوستانو دا کوم حالت چې تاسو ګورئ دا ډېر یو ښه حالت ده. دا ډېر یو مهم حالت هم ده. تاسو اوس په اتوغوت کې روان یاستئ. صحیح ده؟ په اتوغوت کې به تاسو ته معلوم وي چې سرعت که نوی ډریور اوسیږئ 100 ده او 100 نه تر 110 پورې. او که چیرې زوړ ډریور اوسیږئ نو تر 130 پورې تاسو سرعت ورکولی شئ 130 کیلومتر پر ساعت باندې. ښه و دلته سوال دا ده چې ته په اتوغوت روان یې خو دا کوم موټر چې دا اشاره یې دلته لګولی زه به تاسو ته د عکس غټ کړم وګورئ دا اشاره یې لګولی وینئ. مطلب دا ده چې دا چپ غاړې ته راننوځي. دا هغه ځای ده چې مثال د خبرې د فرعي سړک نه مطلب دا ده چې د بل مثال کېدای شي د یو ښار نه راځي اتوغوت ته ننوځي. اتوغوت باندې خو انشاءالله اوس به پوهېږئ نو هغه سړکونه چې د یو ښار نه بل ښار ته ځي هغې ته اتوغوت وایي او په هغه کې سرعت ډېر تیز وي. نو دا موټر ګورئ لکه څنګه چې تاسو ته ما په هغه لوحو کې ویلي وو که نه د سرچپه مثلث چې ده دا هم خطر ده او دا زیاتل یل ورته په انګلیش کې وایي او په فرانسوي کې ورته سدل پاساژ ورته وایي. مطلب دا ده چې کله هم ته دا اشاره ګورې ته به خپل چپ لاس ته ښه صحیح توجه کوې ځکه چې هغه ښه قابلیت لري بال هغې نه به ته دې سړک ته ننوځې. نو تاسو دلته ښه وګورئ دی اوس د فرعي سړک نه مطلب دا ده چې کېدای شي دا د ښار نه یا د کلي نه راغلی او په دې عمومي سړک ننوځي. نو په دې حالت کې به دی څه شی کوي دی به خپل اشاره لګوي چې دی اتوغوت نه ننوځي او زه دلته روان یم. دا زموږ تاسو موټر ده. نو دلته به زه څه کوم؟ دلته جوابو کې 3 جواب راکړل شوی ده. Je maintiens mon placement et mon allure. زه خپل ځان همداسې ساتم او په همدغه سرعت ځم. Je passe dans la voie de gauche. زه به چپ خواته ځم. Je ralentis او یا به زه خپل سرعت کموم. نو دوستانو دلته ښه جواب به څه شی شي؟ که زه په خپل حالت او په خپل ځای کې اوسېږم امکان لري چې دې ته به هېڅ ځای ورنه کړم او دلته لاره ختمیږي یو څو دقیقې بعد. نو خامخا به دی دلته ننوځي فاصلې امنیتي کمیږي او مشکل جوړوي. نو A جواب صحیح نه ده. B جواب ته ځو. Je passe dans la voie de gauche. زه به چپ خواته ځم.
نو تاسو چې خپل چپ لاس ته په دې آینه کې یا په دې شیشه کې د چپ دروازې شیشه کې به ګورئ چې شاته موټر نه وي، چې شی نه وي، اشاره لګوئ، تاسو به چپ لاس ته ځان اچوئ. صحیح ده؟ او که زه غلط یم او یا زه به سرعت کموم، بهتر جواب به دا شي بي. ګورو چې اوس سیستم څه شی اخلي. هماغه کوم شیان چې ما تاسو ته دانه په دانه وویلې، هماغه شی دلته تاسو ته ټول په فرانسوي کې ویل شوی دی. د چپ لاس ته، د ښي لاس ته وبخئ. J'avance lentement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو اوس دا حالت تاسو ګورئ ښه. اول خو دا ده چې دلته دا جمپ وینئ، دا مثلث وړه وړه دا سپین سپین، دا مطلب لري چې دلته جمپ وجود لري. صحیح ده؟ نو اول خو دلته به خپل سرعت د دپاره کم کوئ چې مثال د خبرې که تاسو په همدې سرعت لاړ شئ هلته، امکان لري ستاسو د موټر جمپونونه سپرنګونه مات شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دلته دا ده چې تاسو سرعت په دې کموئ، امکان لري چې دې موټر منځ کې څوک اوسیږي یا یې د موټر د شا نه څوک راووځي، او که په دې سرعت کې اوسیږئ نو کیدای شي چې هغه په موټر ووهئ، نو غټ جنجال جوړیږي تاسو ته. نو اوس په دغه حالت کې زه به څه کوم اوس؟ j'avance lentement، زه به آهسته آهسته ځمه، بلکل آهسته کې به ځم. je klaxonne، زه به هارن کومه، نو دلته هارن کول ته څه احتیاج نه جوړیږي. صحیح ده که نه؟ نو نه، ډي جواب به صحیح وي. ګورو چې سیستم څه وایي. دا پوره معلومات بیا هم تاسو ته دلته اما څه شی وایي، اما لکه څه معلومات مې چې تاسو ته وویلې هماغه معلومات ده. ګوره لکه تاسو ته مې ویل چې امکان لري د موټر شا نه یا د موټر منځ نه څوک مخې ته هم راسي که نه. دلته وګوره، دلته ویلې ده چې le véhicule blanche désigne à droite masqué la présence de véhicules qui peut sortir des habitations à droite. وایي زما د لیدو یا زما د لیدو ساحه یې امکان لري چې دغه ساحه کې دا د لیدلو دا د خلکو د اوسېدو ځای اوسیږي، کلي ده که نه، یا کورونه ده، یا هر څه چې ده. نو زما د دید ساحه یې محدود کړې ده. زه که د موټر شاته څوک اوسیږي زه یې نشم لیدلی، یا ماشوم وي یا غټ یا وړه وي، یا ځینې دوستان یې ځینې خلک ده چې قدونه یې ټیټ ټیټ ده، بخښنه غواړم، هغه د موټر شا نه ښکاري. نو هغه په دغه حالت کې که د نه ناڅاپه راووځي، همدا معلومات دلته دغه تاسو ته ښودل شوی ده. نو آرزو کوم چې تاسو په زما په دې خبرو باندې پوره مغزم خلاص شوی اوسیږي. زه د بل سوال په لوري. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. وبخئ که غږ ټیټ و د ویډیو. دوستانو دلته بیا هم وایي په دغه حالت کې زه به څه کوم؟ زه به خپل سرعت کموم، او که زه په خپل سرعت روان واوسېږم. نو دلته بیا هم هماغه مخکینۍ خبره ده ښه، لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلې. اول خو دلته چپ لاس ته وګوره چې دا کس ولاړ ده، کیدای شي ناڅاپه حرکت وکړي. صحیح ده؟ کیدای شي د پارکینګ ته لاړ شي، خپل موټر ته لاړ شي، یا هر څه چې وي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې دا کوم موټر، دا کوم کمیون چې ستاسو مخې ته ولاړ ده، د دې ډریور 100% که 100% نه وي 50-60% امکان لري چې د موټر منځ کې اوسي. دا کیدای شي چې یا ور دروازه خلاص کړي او دلته تاسو ورسېږئ، تاسو په موټر باندې ولګېږي، یا شیشه یا مقصد حادثه جوړیږي. دریم خطر دا ده چې که کوم کس کیدای شي د موټر کارمند اوسیږي، کیدای شي نور خلک اوسیږي، د پارکینګ کې خپل موټر یې درولی، یا د موټر د مخې نه داسې غواړي چې سړک نه تېر شي. نو که تاسو سرعت صحیح تیز اوسیږي، نو تاسو خپل موټر اداره کوی نه شئ. امکان لري چې دلته دا کس په موټر ووهئ. نو اوس په دغه حالت کې به زه څه کوم؟ زه به خپل سرعت کموم، که په خپل سرعت روان اوسېږم. نو خدای دې وکړي چې ستاسو ماغزه په دې سوال ښه صحیح واضح شوی اوسیږي. زه به خپل سرعت کموم. ما کوم خبر چې زه تاسو ته کوم، هماغه ګوره دلته دانه په دانه ټول لیکل شوی ده. ګوره وایي موږ لیدلی نه شو کوم پیتون، کوم موټر چې کوم کس چې مثال د خبرې د موټر د مخې نه څوک تېر نه شي. صحیح ده که نه؟
نو خدای دې وکړي چې تاسو زما په خبرو لږ صحیح مغزم خلاص وسیږي. دوستانو بیا هم زه ستاسو د انتقاد پیشنهاد د ټول شیانو په انتظار یم. که چیرې موږ نه څه غلطیږي بخښنه غواړو نور. J'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. Je passe. Réponse D. دوستانو سوال دلته کېدای شي دا لکه چې کوم زوړ سوال به وي، خیر لکه زوړ همدا، البته ما تاسو ته دا ویلي وو پخوا، اوس به هم تاسو ته وایم چې دا سوالونه نه انتخابوم، دا ټول له خپل د اورنیکاغ دا کوم اپلیکیشن چې تاسو ګورئ دلته دا د دې نه اتومات راځي د ډیټابیس نه یې. نو دا سوالونه زه نه انتخابوم، بخشش دي که ځینې سوالونه تکرار کېږي، خیر تاسو ته به تکرار وي، تاسو به لږ ماغزه پرې زیاتره خلاص شي. په دغسې حالت کې وایي زه به څه کوم؟ صحیح ده. j'accélère آیا زه به خپل سرعت زیاتوم؟ je ralentis زه به خپل سرعت کموم؟ je serre à droite زه به ښي غاړې ته ځان کش کوم؟ که je passe او که زه تېرېږم ترې. نو دوستانو کله چې هم داسې واړه کوڅه کې برابرېږئ، تاسو اول به څه کوئ؟ که اخوانه مثال د خبرې غټ موټر یا هر څوک وي، تاسو به اول کار دا ده چې خپل سرعت کم کړئ. صحیح ده. امکان لري د هر رقم خطرې امکانات شته. او سرعت بل عامل دا ده چې تاسو ولې کموئ. که چیرې زه تاسو ته د عکس غټ کړم، دلته وګورئ دا یو مثلث او دلته ګوره منځ کې ورته چې ښکاره کېږي، دا زما موس انشاءالله تاسو به ګورئ که نه. دا مطلب دا ده چې دلته جمپ وجود لري. تاسو په کوم سرعت کې چې یاستئ په هغه سرعت به تللی نه شئ. دا د دې دپاره به تاسو سرعت کموئ. je serre à droite زه به لږ ښي غاړه نیسم. ښي غاړه په دې نیسئ چې دا موټر غټ دی، امکان لري چې ستاسو موټر کې ولګېږي، نو خامخا به تاسو ښي غاړه نیسئ. je passe او زه به تېرېږم. نو تېرېږه دلته خو څه لیمیټیشن یا څه محدودیت نشته چې ته خپل موټر ودروئ او پرېږدئ چې هغه تېر شي بیا به ته تېر شي. خو نورمال آهسته آهسته یې د څنګ نه تېرېږه. نو دا په یاد ولرئ چې ما تاسو ته دا مخکې هم ویلي وو چې څومره سوالونه په سوالو کې څومره جوابونه چې امکانات یې صحیح، لکه تاسو ته ښکاري چې مثال د خبرې 3 جواب صحیح ده 3 انتخاب کړئ، 2 صحیح ده 2 انتخاب کړئ، 1 صحیح ده 1 انتخاب کړئ. نو زما په نظر و 3 جوابونه صحیح ده 3 انتخاب کړئ. ګورو چې سیستم کې څه وایي. زه د بل سوال په لوري. La principale zone de danger à surveiller est devant le camping-car à gauche, réponse A. Le véhicule arrêté plus loin à droite, réponse B. Le rétroviseur intérieur, réponse C. ها دوستانو سوال دلته داسې شوی ده چې هغه اصلي د خطر ځای کوم ځای ده چې نظر لاندې ونیسو. صحیح ده. زه به دا عکس لږ تاسو ته غټ کړم. صحیح ده. او بیا به تاسو ته تشریح کړم. تاسو ګورئ چې دا کمپینګ کار یا مثال د خبرې دا غټ کمیون چې لکه ځینې خلک د اطاق یا ځینې شیانو لپاره استفاده کوي، دلته پارک ده. نو دا امکان د ډېر زیات شته چې د منځ کې څوک اوسېږي یا د مخې ته څوک اوسېږي. نو تاسو دوستانو ته ما مخکې هم ویلې ده چې هر کله موټر ولاړ اوسي دا خپله خطره ده. تاسو زیات متوجه اوسئ چې د هغه څنګ نه تېرېږئ، ډېر په احتیاط او ډېر په طریقه تېر شئ، ځکه چې هغه خطر جوړوي. که ناڅاپ دروازه واسکي درته او یا د موټر مخې نه څوک راووځي نو مشکل جوړېږي او حادثه کوئ. نو اوس موږ تاسو د خپل خبره باندې پوه شو. ګورو چې جوابونو کې څه وایي. اوس A کې ښودلې ده devant le camion-car à gauche. وایي اول خطر دا ده چې موږ ته د کمیون مخه بالکل le véhicule arrêté plus loin à droite یا کوم موټر چې ډېر مخکې دلته ولاړ ده دا موږ ته خطر، دا هم خطر تاسو ته مخکې کوي خو دا دویم درجه کې ده. دلته موږ ته ښودل شوی اول خطر یا هغه اصلي خطر کوم شی ده، موږ تاسو هغه انتخابوو. په C کې ښودل شوی ده le rétroviseur intérieur او یا دا کومه عینکې چې شاته موږ کوم شی ګورو دا موږ ته خطر مخکې کوي. نو زیات خطر چې موږ ته مخکې کوي A جواب صحیح ده. دا کوم کمیونه چې دلته ولاړ ده دا خطر مخکې کوي. ګورو چې سیستم څه وایي. 5 centilitres de whisky mélangé à du soda
contiennent moins d'alcool que 5 centilitres de whisky pur? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour éliminer plus vite l'alcool, je peux boire un café, réponse C. Faire un peu de sport, réponse D. دوستانو سوال دلته داسې شوی ده چې 15 ګرامه ویسکي وبخښئ 15 سلسي ویسکي مکس شوی په سوډا کې کم مقدار لري د 15 سلسي ویسکي خالص نه. البته دوستانو مطلب د ده به زه تاسو داسې پوه کوم که تاسو 15 ملي لیتره 15 سلسي لیتره وبخښئ خالي وڅښئ او که 15 سلسي تاسو په یو سوډا کې یا په پیپسي کې یا په فانتا کې ګډ کړئ وڅښئ نو دا 15 سیسي چې تاسو په د نورو ډرینک سره یا د نورو انرژي سره یا د پیپسي سره تاسو مکس کړئ د دې اندازه به کم وي. آیا دا خبره صحیح ده؟ نه. دا دواړه په دې حالت کې څه 15 ګرامه ځان ته وخورئ څه د سوډا یا د پیپسي سره وخورئ یو شی ده. نو دلته جواب به نه نیسو. صحیح ده؟ ښه. په دویم برخه کې سوال څه شوی ده pour éliminer plus vite l'alcool je peux د دې لپاره چې زه زر تر زره دغه الکول اثرات په خپل بدن کې خلاص کړم یا کم کړم زه څه شی کولی شم زه څه وکړم چې زر نتیجه یې ختم شي زما بدن کې boire un café یو کافي وڅښم faire un peu de sport او یا لږ سپورټ وکړم. دوستانو مخکې سوال کې ما تاسو ته وویل چې څومره جوابونه صحیح تاسو هغه انتخابوئ څومره جوابونه چې صحیح نه وو هغه همداسې پرېږدئ لاس پرې مه وهئ پرېږدئ همداسې. ما ته اوس صرف دا یو د بي جواب صحیح ښکاري نور یې صحیح نه ښکاري زه صرف دا بي به انتخابوم ګورم چې سیستم موږ ته څه وایي. صحیح ده لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل هماغه شی ده. La fatigue est favorisée par un repas léger, réponse A. Un itinéraire monotone, réponse B. Une bonne installation au poste de conduite, réponse C. L'utilisation de la climatisation, réponse D. دوستانو دا لسم سوال ده او په دې کې ښودل شوی ده چې له فتیګ فوریزې پاخ دغه کوم ستړتیا چې ده دا وایي زیاتیږي په څه باندې un repas léger په یو سپکه خوراک باندې دا خو بیخي بې معنا ده دا به نه انتخابوو. بي un itinéraire monotone ښه په دې باندې به زه تاسو پوه کوم دا un itinéraire monotone مطلب دا ده چې تاسو مسلسل سفر کوئ لکه مثال د خبرې مسلسل سفر دا ده چې ته یو موټر ته کېناستې کېدای شي 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته ډرایو وکړې نو دغه یعنی اوږده ډرایو ته itinéraire monotone وایي ښه نو په دې کې آیا زیاتیږي او که نه خامخا په دې کې د انسان خستګي زیاتیږي یا کوم سړی چې ډریوري ته ناست وي د هغه ستړتیا ډېر زیاتیږي. ښه په سی جواب کې ګورو چې څه وایي un bon installation au poste de conduite یا ښه کېناستل موټر ته دا هم انسان خسته کوي نه l'utilisation de climatisation او یا استفاده د ایسی نه کلیماتیزاسیون ایسی ته وایي ښه دوستانو او یا هغه هم خسته کوي یا ستړی کوي نو یوازینی شی چې موږ زیات ستړی کوي هغه فقط دایمي ډرایو ده دایمي ډرایو نه مطلب دا ده چې اوږده ډرایو ته چې ځې مثال 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته دته وبخښئ داسې لارې ته چې مثال دومره اوږده وسي هغې ته itinéraire monotone وایي یعنې یو سره بس موټر ته ناست یې یا داسې اوږد ډرایو وي داسې ته څه وایي itinéraire monotone یعنې اوږده لاره نو ګورو چې سیستم جواب څه قبلوي. دا هم د جواب باره کې پوره معلومات ده تاسو کولی شئ بیا ویډیو ودروئ او پوره معلومات یې ولولئ. نو دوستانو فکر کوم چې دلته سوالونه اخر ته ورسېدو بیا هم نتیجه به یې ګورو او دوستانو په عین وخت کې چینل سبسکرایب شیر دوستانو سره شیر کړئ او زه ستاسو د انتقاد پیشنهاد
که ځینې سوالونه لرئ هم دوستانو سوالونه موږ ته کولی شئ چې په کومنټ کې واچوئ. انشاءالله زه به تاسو ته خپل هغه زیاته کوشش کوم چې تاسو ته ستاسو جوابونه درکړم. نو بیا هم په خدای سپارم. ښه وخت غواړم. سلام علیکم.